سلامونه دوستانو، نن تاسو ته د وایټامین D3 چې مقدار د دې چې د 15000 IU دی، نو روزانه تاسو 3000 تر 15000 پورې ته ضرورت لري. ولې کوشش وکړئ چې له دې نه ډېر ونه اخلئ، ډېر څه واخلئ بیا د بدنه چې د مس یا کاپر دی باسي، او همچنان دغه سره کلسیم هم له بدنه باسي. نو له دې سره حتما باید تاسې وخت چې دا استفاده کوئ ډېری وخت باید ویټامین D3 له کیټو سره یې کیټو سره چې به یې بیا هغه په بدن کې کلسیم ساتي. نو که تاسو دا ډېر استفاده کوئ، کوشش کوئ چې ستاسو د کلسیم انټیک چې یا د کلسیم اخیستل باید کافي اندازه باندې واوسي. نو رالوی دی په ګټه باندې څه ګټې لري، څوک یې باید هغه کې واخلي، څوک باید استفاده څخه وکړي. دا ډېری د هغه خلکو لپاره دي چې انډور کارونه کوي، یعنې دننه کار کوي، په فابریکو کې کار کوي، په سټورونو کې کار کوي او ډېری وخت یې لمر نه ویني، یا هغه خلک چې د شپې لخوا کار کوي، نو له لمر سره ډېر نه مخامخ کېږي. د هغو خلکو لپاره دی. د اصلي دغه چې ده وظیفه چې ده دا دلته څه کړي په لیبل باندې وایي سپورټ هیلتي ټیتس، یعنې د غاښونو لپاره، او همچنان پروموټ مسل هیلت، یعنې د دغه د عضلې د صحت لپاره هم دا دغه دی. خو د دې کموالی په بدن کې تستوسترون یو مهم او حیاتي هورمون دی چې بدن ټول کارونه په هغه باندې اړ دي. نو هغه اصلي د بدن اچا خبره پاچا د بدن د هورمونونو پاچا چې دی هغه تستوسترون دی. نو ویټامین D3 په هغه کې ډېر دغه لري، رول لري په دغه خاطر چې د خلکو ویټامین D3 کم شي، د دې تستوسترون هم کمیږي. نو ډاکټران به ورته وایي چې تاسې ویټامین D3 دغه کړئ، یا ویټامین D ورته وایي، خو د D3 دلته د اصطلاح ده. نو همیشه چې دغه ویټامین D3 دغه کوئ، اخلئ، یو خو مو پام وي چې کوشر یې حلال یي، او دغه جلاتین چې یا د مایع جلاتین یي او یا هم بوبین د غوا یا د غوایي دغه جلاتین یي، دې ته هم پام واوسه. بل چې دی دا به کوشش کوئ وخت چې دا دغه کوئ د ډوډۍ سره به یې خورئ، یعنې ډوډۍ سره کوم وخت چې ډوډۍ مو خوړله هغه غوړه ډوډۍ، مثلا سهار لخوا قیماق دی یا مسکه ده یا مثلا مایع خورئ یا مثلا یو شی چې غوړ ولري، دا بیا بدن ته ښه جذبېږي. نو کوشش وکړئ چې له غوړ څه سره یې وخورئ. سهار لخوا ناشتې بعد بهترین وخت دی چې هغه یې کوئ.